د مینا ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر د دې سات خبري ټولګي ته ښه راغلاست. ولسمشر غني نن ماښام د سردار داود خان په روغتون کې د حکومت د رسنیو مشر دواخان مینه پال روح ته دعا وکړه. مینه پال نن غرمه مهال کله چې له لمانځه څخه کور ته روان و د طالبانو لخوا ترور شو. د هیواد یو شمیر سیاسي مشرانو نن په سپیدار ماړۍ کې د ملي روغې جوړې عالي شورا د مشر عبدالله سره د هیواد روان وضعیت او د سولې خبرو په تړاو خبرې کړې دي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې په څو جلا بریدونو کې پاکستانی پوځیان په نښه کړي او د یو مهم افسر په شمول یې 10 تنه وژلي. د یادې ډلې ویان محمد خراساني سیهون نیوز ته ویلي چې جنګیالي یې تېره ورځ په باجوړ جنوبي وزیرستان او خیبر جنسي کې پر پاکستانی پوځیانو مرګونې حملې کړي دي. د خراساني په خبره د جنوبي وزیرستان د لدای تحصیل په شامرای کلي کې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالیو د پاکستان پوځ د اف سی ځواکونو پر هغه موټریز کاروان برید کړی چې د پوځي قلا څخه یادې سیمې ته پر لار و چې په پایله کې د اف سی ځواکونو د یو مهم افسر په شمول 15 پوځیان وژلي. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې د دوی جنګیالیو د خیبر جنسي د تیرا په زیارت سر سیمه کې د پاکستان د پوځ پر پوسته برید کړی چې د ګلزمین او قیصر خلیل په نوم 2 پاکستانی پوځیان یې وژلي او همدارنګه یې د باجوړ جنسي په المانزوډو سیمه کې هم یو پاکستانی پوځي د سنایپر پر مټ وژلی دی. یاده ډله په داسې حال کې د 10 پاکستانی پوځیانو د وژلو خبره کوي چې 2 اونۍ وړاندې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د خونړیو جګړو خبر ورکړی و. د جوزجان ولایت مرکز شبرغان د تروریستانو له شتونه پاک شو. نن سهار دفاعي امنیتي کمانډو ځانګړو ځواکونو او ولسي وګړو د هوایي قواو په ملاتړ د جوزجان ولایت مرکز کې طالبانو باندې تصفیوي عملیات ترسره کړل چې په پایله کې طالبانو ته درنې مرګ ژوبلې اوښتو سره د ولایت مرکز د ترهګرو له شتونه پاک شوی او مرکز یې اوس د دفاعي او امنیتي ځواکونو په ولکه کې ده. دغه عملیاتو کې د ولایت بازار او یو شمیر نورې سیمې د دښمن له شتونه پاکې شوي او د شاوخوا سیمو کې د ترهګرو د پاکېدو په موخه چاڼیز عملیات په چټکۍ سره دوام لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي افغانستان کې روان وضعیت د جګړې د جدي اندېښنې وړ دی. د بیر الاینس د افغانستان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وویل چې افغانستان کې جګړه شدیده شوې او د روانې جګړې دوام د سوریې برخلیک سره افغانستان مخ کولی شي. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې د سولې خبرو له پیل او بهرنیو ځواکونو وتلو سره افغانانو داسې هیلې درلودې څو تاوتریخوالی کم شي، خو برعکس جګړه شدیده شوې. حتی د ولایتونو په مرکزونو جنګونه روان دي او ملکي تلفاتو کې 80% زیاتوالی راغلی. په ورته مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي یوازینی حل لار د سولې خبرې دي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیواله ټولنه باید طالبان او افغان حکومت وهڅوي څو د سولې جدي خبرې پیل کړي. نوموړي وایي راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې، خو هیله لري چې په سیاسي توافق سره افغانستان کې روانه معضله د تل لپاره حل شي. د افغانستان په لویدیځ کې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار د سقوط په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. د نیمروز د والي مرستیال حاجي نبی براهوي امریکا غږ ته ویلي دي چې طالبانو د زرنج په ښار کې د ولایت مقام نیولی دی. هغه وویل چې په ښار کې د ملي امنیت قومندانۍ 1 ساعت له طالبانو سره مقاومت وکړ. نوموړي د ټلیفون له لارې امریکا غږ سره خبرې کولې خو ویل یې نه دي چې هغه په خپل اوس چیرې دی او افغان ځواکونو کومې سیمې ته تللي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې چارواکي له جګړې پرته له زرنج ښار څخه وتلي دي او طالبان راغلي دي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانې کې ښکاري چې وسلوال طالبان ادعا کوي چې د نیمروز ولایت د ولایت مقام ته دننه شوي او هلته لیدل کیږي. په همدې حال ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي ویډیوګانې کې ښکاري چې طالبان او د دوی ملاتړي دولتي ودانۍ چور کوي. راس ویلسن وایي طالبان د تاوتریخوالی ودروي او د سولې لار دې غوره کړي. په کابل کې د امریکا سرپرست راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې تاوتریخوالی ودروي او د سولې لاره خپله کړي. ویلسن دغه غوښتنه نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو تاوتریخوالی او کرکه هیڅکله هم د حکومتولۍ د دوام یوه بڼه نه وه.
ویلسن زیاته کړې چې د دې ډلې لخوا مخکینی سر پرې کول او اوسني بریدونه او هدفي وژنې د دې ښکارندویي کوي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ویره لري. ویلسن وایي دوی له طالبانو غواړي چې د سولې لار غوره کړي. د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 3 اونیو کې د جګړو له امله د ښځو او کوچنیانو په ګډون 533 ملکیان په ټپي حالت کې وروړل شوي چې له دې ډلې 145 کسانو په روغتون کې ساه ورکړې او پاتې نور په روغتون کې بستر او ځینې یې تر لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي. د کندهار د میرویس روغتون امیر ډاکټر داود فرهاد وایي د وژل شوو او ټپیانو له ډلې 15 ښځې او 115 کوچنیان دي. ترکمنستان وایي افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېرېدو ټول ګاونډیان اندېښمن کړي دي. د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو مشران نن په ترکمنستان کې راټول شوي وو او د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د ترکمنستان ولسمشر تر غونډې مخکې وویل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېرېدو ټول ګاونډیان اندېښمن کړي دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلیبردي محمدوف دغه خبرې د ازبکستان پر حکومتي ټلویزیون له خپل تاجک سیال امام علي رحمانوف سره کړي دي. هغه وویل چې د افغانستان اوسنی وضعیت ټول اندېښمن کړي دي. ورته مهال د روسیې د پوځ لوی درستیز والری ګرازیموف ویلي چې د منځنۍ اسیا سیمې ته اصلي ګواښ د افغانستان له استقامته متوجه دی. حزب الله ډلې پر اسرائیلو توغندیز بریدونه کړي دي. د حزب الله وسلوالې ډلې د اسرائیل پر خاورې 10 توغندي توغولي دي. حزب الله ویلي چې په اسرائیل یې توغندي د هوایي بمبارۍ په غبرګون کې توغولي دي. توغندي سرحد سره نږدې د شیبا په باغونو کې لګېدلي خو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د لبنان په جنوب کې د فرانس پریس د خبري اژانس یو خبریال هم ویلي چې د څو چاودنو غږونه یې اورېدلي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ وایي د حزب الله لخوا اکثریت وار شوي توغندي یې شنډ کړي خو څو دانې یې په آزاده سیمه کې لګېدلي دي. پوځ همدارنګه ویلي چې په لبنان کې هغه سیمه په توپونو ویشتلې چې دغه راکټونه ترې توغول شوي وه خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. قدرمنو د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا نورو خبرونو د خدای په امان.